ملګرو ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې موږ د یو بل چا پر فیس باندې یا مخ باندې خپل مخ څنګه لګین کولی شو. لکه تاسو پر سکرین باندې ښکاري د یو چا مخ دی، ما د بل چا مخ پرې ولګولو. دا ډول تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا پر فیس باندې خپل فیس واړوئ. نو ټوله طریقه سټپ بای سټپ درته ښیم. نو ملګرو دې لپاره یو اپلیکیشن ضرورت دی. تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو سرچ کې ورته ولیکئ فیس سټایل. دغه فیس سټایل چې تاسو ورته ولیکلو نو دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو دغه تاسو ته ښکاري، دغه به تاسو ورته را ډاونلوډ کړئ. لینک یې زما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شتون لري. نو دغه یو فیس دی پیکس سټایل، دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو بیا به تاسو راشئ ملګرو راخلاص به یې کړئ. زه اوس را کولاوم او تاسو ته اوس دقیقا ډول ښیم چې څنګه پر مخ فیس واړومه. نو تاسو راشئ پر همدغه باندې کلیک وکړئ. کله چې پر باندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظر شئ چې دغه لوډینګ یې خلاص شي، موږ ته صفحه را خلاصه کړي. نو ملګرو دومره به لوډینګ خلاص کړي، تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. نو زه تاسو ته هر رقم ته ښایسته ویډیوګانې راوړم. نو ملګرو حتما زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو تاسو ته چې کله صفحه راخلاص شي راشئ د سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ښایي چې په کوم رنګ کې تاسو غواړئ، دا شی تور رنګ کې او دا شی ډرګ لیفټ سپین مخ کې. نو باید سپین مخ کې راشي، بیا به تاسو راشئ پر همدغه دغه وی آی پی باندې به کلیک وکړئ. دا باندې کلیک وکړئ تاسو دا ډول صفحه راخلاص. بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو حتما کوئ، بیا تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصي. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه بیا به راشئ پر همدغه ځای کې آل بټن آل فریټورایټ دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو بیا یو هغه را انتخاب کړئ چې تاسو ته وخو یم. دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ، پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ټولې صفحې درکوي چې په کوم سټایل کې ته غواړې. نو ټول سټایلونه پکې کېدي چې کوم سټایل کې ته غواړې. زه درته یو سټایل بیا معرفي کوم. دا ټول عکسونه دې ته خپل فیس واړوم. زه راځم دلته بزنس سټایل انتخابوم. بزنس سټایل چې کله کلیک کو راځم دلته ماته بزنس سټایل والا فیس یعنې مخ شکل راښکاره کېږي. لږ ورته انتظار وکړئ چې دا راخلاص شي. نو ملګرو دغه عکسونه یې ماته راشو وکړه. په دغه عکس باندې زه کوم عکس باندې کلیک وکړم په همغه باندې به ماته عکس اپلوډ شي. زه اوس راځم یو عکس انتخابوم چې پر کوم عکس باندې وي، او دلته زه راځم پر همدغه باندې عکس باندې کلیک کوم. پر همدغه عکس باندې راشئ په دا به کلیک وکړئ، بیا به یې الاو کړئ. ګیلرۍ نه به یو عکس ورته راواخلئ. نو ملګرو ما له ګیلرۍ نه یو عکس راواخیستو. نو تاسو به اوس وګورئ چې عکس څنګه اړوي. نو لږ ورته منتظریږو. زه تاسو ته ټوله سټپ بای سټپ طریقه ښیم. 20 سکنډ بعد به موږ ته دغه عکس راواخلي. نو لږ ورته انتظاریږو. 15 سکنډو ته راغی چې دا عکس موږ ته راخلاص کړي. بیا به راشئ ملګرو تاسو به دغه ظرف کړئ، دا به خلاص کړئ چې دغه ورڅخه وځي یا کنټینیو کړئ چې بالکل صحیح دی چې هر یو تاسو پرې وهلو. نو ملګرو دغه دی تاسو خپله کتلی شئ چې ما همدغه عکس ورته راواخیستو. اوس راځمه چې دی څنګه فیس یې واړولو او که نه. تاسو کتلی شئ چې خپل د مخ فیس یې مکمل واړولو. تاسو دغه عکس کتلی شئ چې تاسو ته را زون کړم. دغه زون شو او اوس راځمه همدغه مخ ته کوم. تاسو اوس کتلی شئ چې وش په همغه شکل یې همدغه عکس راواخیستو. تاسو پوره ډول دغه تاسو کتلی شئ چې مکمل ډول یې تاسو وکتلو. نو ملګرو پوره ډول تاسو بیا راتلی شئ، دغه بټن باندې وهلی شئ، سیو کولی شئ. کله چې دغه سیو کړو نو دلته لاندې نورې هم درته ښودلی شي، دا کې نور کوم یو ورکوي. زه په فرض مثال راځم پر همدغه باندې کلیک کوم چې دا به هم اوس موږ ته واړوي چې زون کې به یې راښکي. اوس لږ ورته انتظاریږو. نو ملګرو دغه یې هم راواخیستو. راشئ په دا بټن باندې کلیک وکړئ، دغه هم ګیلرۍ ته سیو شو. تاسو کتلی شئ دغه یې پوره ډول را زون کړو. تاسو ته زون کړمه وګورئ ته مکمل ډول تاسو کتلی شئ. نور بیخي زیات پکې دي. نو په دا ډول تاسو خپله مخ فیس اړولی شئ، مکمل شکل او عکس یې ټول بدلولی شئ. نو که چېرې تاسو ویډیو خوښوي ویډیو حتما درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. مننه.